و مدینه کې یو منافق و لبیدی نومو دا پلار نوم اعصامو او یو قبیله دا بنو زریق وتوی دا غي سره تعلق لاره هغه کوټګرو او لونو لم جادوګان ورتل نو پیسې ورکړي دا غ زمانه اشرفه او ته په نبی عليه السلام جادو کا دا منافق ستوي په خلی مسلمان او لکه د اسلام دشمن دیتا منافق وي لکه دنه اسلام بدی شي اسلام بسنگ ختم شي د اسلام شعائر دا جماعتونه بسنگ ختم شي دا مدرسې بسنگ ختم شي دا پټکی بسنگ ختم شي او دا گیری بسنگ ختم شي او دا پرده و حیا بسنگ ختم شي دا بربنتو بسنگ زیاد شي دیتا منافق وي یوازې د عقیده مخالف نه د شاعر الله مخالف منافق دی د دین چې کوم اهم شاعر نو دا سپیره منافقو د حضور پاک سره به جمعات کې منظم کاو ظاهری به روجیب نیوله جهادونه لبمتو دن د پیغمبر او د دین او د اسلام دشمن نو پیسې واغشته نو په حضور پاک کې جادو کو داغی دا سر مبارک ویخته یو غلام یا دا یو ویندی په واسطه پیدا کړل او هغه ویختو له یو لس غوټه ورکړي د ګندل استنې پکې ومنډلې او چې رسول الله مبارک په پکمه ګومن سر ګومنځاو داغی غاخي پکې کې خاوندل او دا نر کجور د کجوره کې نر او مادی داغی په سر کې یو غلاب غوندي دا غونچک پکې بندي دا غونچک چې کله نوی پیدا شي دا سه یو پودکی غوندي به هغه کې بندي لکه دا ګل غوټه چې یو شي کې بندي نو چې کله دا غونچک کولو شي نه پودکی غوندي شي سبق بري بیا راو ورځيږي نو هغه ته توکا او دا ټول د مومه ته بیا توکل د شمع موم او د حضور پاک په شکل یو ګډاګي ته جوړ او په دغه بنو زریق قبیله کې یو کوي بیرزی اروان یا بئر زروان هغه کې سو کوئی کوئی کې دنه یو تیګه و دا هغه لاندې خخ کا راجه حداد چې د کوي د پاسه یو تیګه پراتا وا اوس په خوا به اوس نشتا کویانو سره به یو کانه پروتو خلکو به د پاسه بورقه خاودا دا کانه لاندې دا جادو خخ کا دا کوډه پر رسول الله مبارک دا غي اثر شوروش یا سلوی خورده یا شپگ میاشته یا یو کال روایاتو که اختلاف شتا علماء تدبیق کئی وی پورا سر یو کالو و لگو شپگ میاشته لگ تیزو او سلوی خورده دیر زیاد تیزو بیا دمرا تیز سرو بی بی عائشہ فرمائی یو کار بے کڑیو یر بے اچدا میں جوڑنا دے کڑی یو کار بے نو کڑے یر به ودا میں جوړ کړي دي دا سدا وجود ګندلې چې نور غره دې زمانہ کې خپل منځونه کړي دي خپل روجې نه ولې دي جهادونه هم پکې کړي دي او خپل دعوت او تبلیغ سلسله هم جاری ساتلې ده خپل د تعلیم سلسله هم جاری ساتلې ده وجود به درونو نیوزل عائشی بی بی تووے او دو دا خوبران پاسد و عائشی مال اللہ دا خپلی بیمار علاج رات بخاری شریف کے سا مختصر حدیث پکشتا کتاب طب والرقاق وید اللہ رسول آقا سنگا وید دو فرشتے رہنے یو مصر تکی ناستا و یو خکوتا یو حضرت جبریل علیہ السلام یو حضرت میکائیل علیہ السلام نو دے یو فرشتے دا بل نتپوسو کا ما حضر رجل بدا سشوید ما وجعه دا بیماری دا صدا مطبوبون سحر پہ شوید من طبہو چا پہ سحر کردے دے وی لبید دا آغا پا مشورہ دا آغا لونو وی پسکی کردے دے وی دلی دا سر مبارک پا ویختو کے او دا دا گندل استنے دا گمن زغاخی دا سی زنا وی کم دے دا کوڑا خخا کردے دا وی پا بیر زیاروان کے وی دا با پس ختمیگی نو دا دوار سورتون اماتا ہوئے قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو عائشی بی بی تیدا قصہ اکلا دا مارونو دا منگا و دا پیغمبر پا خوب کے فرق دے دا منگ خوب سے شری دلیل نہیں او دا پیغمبر خوب شری دلیل اگوانے
تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم دا غي سترګي ودوي زړه میدا امون غلم غافلی ګوره حضرت ابراهیم علیه السلام چې زوی لالو د خوب په وجه اعلان کړي مونږ چا خوب ولید چې دا زوی د اعلان کنه بارا اغه توي اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وی بچے خوبینم تعالى بابا صدق وخینو کوا فلما تله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم نو خدای والا خوب یا بدل پیغمبر خوب وحی عائشی صدیقی ته دا قصه وکړه وی ما ته خدای علاج وخا نو یو روایت کې راځي چې صحابه ولېګل او بلکې په خپل نو لاول صحابه لېګلې دي بیا په خپل ورپسې تللې دي چې کویلا ورغه وی دا غچو چې ما ته خدای په خوب کې خولې او بیا غتی ګلر کړه کوډه ته راوستا نو دا موم د شمم تل رکړل د ګندل استنیم تل رکړل او د ګومن دی غاخونه تل رکړل نورونو غټ وختل چې سو غټه ورکی غټ ساينسدان به کولاونه کی نه به انجینیر کولاو کی ځکه هغه ته نو نه میږي رسول الله مبارک چې قل اعوذ برب الفلق چوف پکړي نو غټه با کولاو شو من شر ما خلق نو چوف پکړي نو بل غټه با کولاو شو نو یولس تا غټه وی او اتفاقا د دې دوه سوراتونو آیتونو یولس دي نو غټه ټوله کولاو شو نو واپس راغی نو بی بی عائشہ ته سوای بی عائشہ وی خدای پاک داسې جوړ کړم لکه چا چې سشې تړلې او پرې نيزي وجود مې کولاو شو وی عائشہ کاغه کوي دی لیدې وی چې کم کې دا کوډه خخوا وی او به داسې وی لکه د نکریز چې بنده خوشتي کی ټینګ صحاب وې کاو او داغه په غاړه چې کم د کجورو باغ عائشہ کاغه دی ولید داغه د کجورو سرونه داسې دي کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان د سر سره ورګ مو وې سپی غوندې مخې دي خر غوندې شکل لري هغه وی د شیطان غوندې شکل لري دین علماء دا معلومه چې د کوډ جادو سحر اثر په نباتات او په جمادات باندې کیږي وی دا الله رسول د خلق له سزا نه ورکو انویسٹیگیشن تحقیق نه کې چې دا چا کړی دي چې سزا ورکو قسم دې حضور پاک له الله کله خوې ورکړم وی عائشہ ز اسم الله جوړ کړم د خدای مخلوق تول zarar ورسو ټوله معاف کړل دا د پیغمبر صفت دی خدای دې موږ له خپل اخلاق راکړي خو خشه دې په دنیا کې حسن الخلق دا د ایمان لوی سر جنت ویلې دی الله په خو ایمان نو دا د سحر دم شو نو زمون علما او تکرار النزول وای یو د مکه کې نازلو د سرکش پیری د دم او یو د مدینه کې نازل شو د سحر د دم او زوته یاد دهانی وېما چې مخ کې نازلو او هغه وته دا فائدہ خوله و چې دا د سرکش پیری د پاره دم دی اوس یې وته دا فائدہ خوله چې دا دواړه صورتونه دي چې مخ کې نازلو دا د سحر او د جادو د پاره غوړې دم دی لکه وکیم له یو ډاکټر له مریض دان شي او وته وي زما ټونډه خوږيږي نسخه وته ولیکي وي دا خورا بیا سمو د پس ولا لاړ شي وي ډاکټر صاحب دما پملا درد دی الکه وی تا ته مخ کې نه راغله ولنه تا ته منو ستلی کلی وکنه وی هغه خرم لالم کار کوي نو نازل په مکه کې چې د سرکش پیری دم دی بیا مدینه کې وته وی چې د سحر او د جادو دم دی